بسم الله الرحمن الرحیم. د بیړنیو حالاتو د عملیات مرکز ریاست د راپورونو له مخې د روان کال د اوري میاشتې نه تر اوسه په ټول هیواد کې د بېلابېلو طبیعي پیښو له امله له بده مرغه 151 کسان شهیدان، 225 کسان ټپیان، 2162 کورونه په نیمه او بشپړ ډول ویجاړ شوي او 3299 څاروي او 15270 جربه کرنیزې ځمکې او میوه لرونکي باغونه له منځه تللي او په سیمه کې د سروې سره هم مهاله د ځواب ویونې لړۍ روانه ده. د یادونې وړ ده چې د پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت د ملي او نړیوالو مؤسسو سره په همغږۍ د اوري میاشتې له اولې نیټې څخه تر اوسه 78,000 څخه زیاتو زیانمنو کورنیو ته بشري مرستې ویشلي او دغه لړۍ دوام لري. د یادونې ده چې پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت مشرتابه د طبیعي پیښو لکه طوفانونو او سیلابونو له امله زیانمنو ته د رسیدنې او وړاندینیو تدابیرو د نیولو په هکله پیښو سره د مبارزې ټولو ریاستونو ته لارښوونې وکړي. د مرستندویه هیوادونو ملي او نړیوالو مؤسسو له بشري مرستو څخه د مننې او ستاینې ترڅنګ هیله مند یو چې خپلو بشري مرستو ته دوام ورکړي تر څو له زیاتو انساني زیانونو څخه مخنیوی وشي.